السلام علیکم، زه یم امین یوسفزی او تاسو ګورئ زموږ اپیشل یوټیوب چینل. دا وخت تاسو سره یو ډیر مهم خبر شریکوم. خبر دا دی چې د استرالیا ښار سیډني کې هلته کې یو ساحل دی چې بورن دی. دغه ساحل نوم دی د سمندر په غاړه باندې د یهودیانو یوه غونډه کېده چې په هغې باندې یو ترهګریزه پیښه رامخې ته شوه چې په نتیجه کې 15 کسان ووژلی شو او 40 زخمیان دي. دغه ترهګریزه پیښه چې کله رامخې ته شوه نو ریپورټونه دا وایي چې 2 حملاورو له طرفه دا حمله وشوه، دغه برید وشو او دا دواړه پلار او زوی وو. د پلار نوم ساجد اکرم نومیږي چې 50 کلونه عمر یې او دغه رنګ د زوی نوم یې نوید اکرم نومیږي چې 40 کاله عمر یې. د دې سره سره چې کوم چارواکي دي هغه دا هم وایي چې دا یو انټي سیمیټک برید و، یعنی دا د یهودیانو پر ضد باندې دغه برید وشو او دا غونډه چې کومه وه نو دا هم د یهودیانو غونډه وه، نو دا د هغې پر ضد باندې دغه حمله وشوه او حمله چې کومو خلکو له طرفه شوې ده نو هغه مسلمانانو. خو تر دې دمه پورې د دغه حملاورو صحیح انویسټیګیشن او تحقیق لا نه دی شوی چې یاره دا څوک وو. ورسره زه تاسو ته ووایم چې په دې کې کوم خلک متاثره شول نو د 10 کالو نه واخله تر 80 کلونو پورې په دې مابین کې د عمر لرونکي خلک وو چې هغه د دې نه متاثره شول او دغه پکې څه وژل شوي دي او څه پکې ټپیان دي. ورسره مزید تفصیلات دا دي چې دا کم مسلح افرادو یعنی دا کم حملاورو د دې په نیولو کې چې کوم یو مسلمان ځوان ډیر زیات مهم کردار لوبولی دی نو هغه هم د ستاینې وړ دی او د هغه نوم و احمد الاحمد چې د فروټو یو دوکان و هلته کې او دغه یو حملاور رانیولی دی، د نه یې کلاشنکوف اخیستی دی او ریپورټونه دا وایي چې که دغه حملاور نه وی رانیولی نو دې به دومره ډازې کړې وی چې نور به هم ډیر زیات نقصان شوی وی. د دې وجې نه د استرالیا چې کوم عام عوام دي نو هغه د دې لپاره دا وخت کې فنډینګ کوي او تقریبا 3.5 لکه ډالره چې کوم دي نو دا هغه ته غونډ شوي دي ځکه چې هغه هم په دغه اټیک کې په دغه حمله کې زخمی شوی دی او هغه په لاس باندې 2 ګولۍ لګېدلي دي او دا وخت کې هغه زیر علاج دی، په هاسپیټل کې دی. خو دا یو مسلمانو او د انسانیت د بچاو دپاره په دغه ځای کې یو ډیر مهم رول پلی کو. ورسره زه تاسو ته دا ووایم چې مسلمانان خو هسې هم انټرنیشنلی په ټوله دنیا کې د ترهګر په شکل باندې پیش کیږي، خو دا واحد یو داسې واقعه وشوه چې یو طرف ته خو دغه مسلمانان چې کوم دي دغه حملاور د هغې له طرفه دغه اټیک وشو او لا تر اوسه پورې صحیح شناخت نه دی شوی، بلکې ځینې ریپورټونه خو دا وایي چې دغه حملاور چې کوم و دغه ساجد اکرم دا د استرالیا چې کوم وزیر اعظم دی اعلی حکام دي د هغې له طرفه دغه خبر مخې ته راغلی دی چې په 1998 کې دا د طالب علم په ویزه باندې استرالیا ته راغلی او دغه زوی چې کوم و نو دا هم بیا هلته پیدا شوی دی، خو دا یې نه دي ښودل چې یاره د دې تعلق د کوم ملک سره و. په دې لا انویسټیګیشن او تحقیقات شروع دي. ورسره زه تاسو ته دا ووایم چې بل طرف ته کې کوم د پاکستان او د هندوستان کومه میډیا ده نو په هغې کې هم په دې خبر باندې ډیر زیات بحث شروع دی. انډین میډیا دا خبره کوي چې دغه کوم حملاور و نو د دې تعلق د پاکستان سره و. ورسره دا خبره چې کوم ده نو دا د افغانستان په سوشل میډیا باندې هم دا وخت کې هایلایټ کیږي، یعنی هندوستان او افغانستان سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي او هغې چې کوم په سوشل میډیا باندې دا وخت په دې خبر باندې کوم تفصیل او کوم کامنټس وړاندې کوي نو هغې دا وایي چې دا واقعه چې کومه وشوه په استرالیا کې او دغه کوم حملاور و نو د دې تعلق د پاکستان سره و، خو د هغې سره څه ایویډنس ثبوتونه نشته، د پاکستان پر ضد یو پروپیګنډه کوي.
بل اړخ ته دغه رنګ د پاکستان په میډیا کې هم دا وخت دا خبر هایلایټ کیږي او په دې باندې دا کامنټس کیږي چې دغه کوم حملاور چې وو نو د دې تعلق د هندوستان سره او دا خبر د دغه ساجد اکرم سره یو کارکونکی د یو کولیګ دی هغه دا خبره کوي چې یاره د زما سره کار کاوه او د دې تعلق چې وو نو د دې هندوستان سره و یعنی د دې پلار چې وو هغه هندوستانی و او مور چې وه هغه ایټیلیان وه او دا دلته کې په استرالیا کې مقیم و. نو تر دې دمه پورې دا تازه ترین معلومات چې ما ستاسو سره شریک کړل او زه هیله من یم چې ستاسو به دا ویډیو ضرور خوښ شوی وي. تاسو خامخا په دې باندې د خپل طرفه کامنټس کولی شئ. مننه.